منظور پښتون څوک دی؟ په منظور پښتون باندې وړي دومره ظلم کیږي ځکه چې هغه زمونږ پښتنو आवाज اوچت کړی دی چې زما پښتون د چا غلام جوړ نشي. خو افسوس چې موږ نن هغه پښتنو د منظور پښتون دپاره هېڅ هم ونه کړل چې ټول عمر یې زموږ دپاره منډې تړلې ووالې، زموږ आवाज یې اوچت کړو، موږ ته هر قسمه ریلیف راکړو، خو د هغې په باوجود هم موږ د منظور پښتون هېڅ قسمه مرسته ونه کړه. نن سبا منظور پښتون ډېر زیات په سخته کې دی، ډېر ظلم پې کېږي، څه سخته ده پې او څه ظلم دی پې. ویډیو په خپله وګورئ او هر یو پښتون باندې دا فرض ده چې دا به خامخا شیر کوئ چې ده زموږ دپاره ډېرې منډې تړلې والي. چې دلته خلک دا هم وایي چې بیا منظور مړوي ولې نه، یعنې معنا چې موږ مړه کي بیا ته منې. چېرته د افغانستان ته کوشش نه دی کړی چې لاړ شم؟ تک خبره نو د تک خو کرښې تاو شوي دي، بیل بیل پاسپورټونه دي او بیل بیل کارټونه دي او زموږ خو پاسپورټونه شته دی. دا پاسپورټ جوړ کړی دی؟ نه جوړولو، زه ورغلم دوی نه جوړولو. نه جوړولو او شناخت کارت مې نشته دی، هغه بلاک دی. شناختی کارت یې نشته؟ سیم کارت یعنې فلحال د پاکستان داسې هېڅ اسناد زما سره نشته دی چې منظور پښتون هم پاکستاني دی او دا اسناد زما سره نشته دی، دا بلاک دي. نو بیا ته موبایل استعمالوې نه؟ موبایل زه صرف یعنې په بل ملک نمبر مې اخیستی دی، هلته ملګري راته اخیستی، هغه په وټساپ باندې په یو ایو باندې یا په یو بل ملګري نه چې کوم یعنې کنیکټ یې کې نیټ په هغه باندې استعمالوم. نه په سوال جرنده چلېږي؟ نه سوال جرنده بل چا نه به دې اخیستی، بل چا په نوم به دې وي؟ بلکل بلکل بلکل. ما ته په دې باندې څه خفګان هم نه دی، ما ته په دې باندې څه خفګان نه دی. که موږ ته د دنیا هم یعنې افرونه وکړي هم چې راشئ، دا د عهدو خبره نه ده، دا د پیسو خبره نه ده، دا د ښو ځایونو خبره نه ده. که کوم ځای رانه ورک و، کومه عهده ده چې دلته خلک پې جوړېدلی شي، موږ نه شو پې جوړېدلی شو. یعنې پیسې ګټل کوئ هم، خو دنیا چې یو دکان جوړ کوم په یو منسټر نه به زیات وي، دا د هغو خبره نه ده. دا دلته د کام او د وطن خبره ده، په هغه باندې کمپرومایز نه کولو خبره ده، په هغه باندې سمجوتا نه کولو خبره ده. سیم دی، پاسپورټ دی، شناخت کارت دی، دا وړې خبرې زموږ سرونه قربان دي په د خپله خاوره باندې. کوم دی غداري یادوي، دی بله کوم تور لګوي، کوم څه لګوي، هر څه چې وي کېدي. منظور پښتون هر څه مو د خپل موږ تباه ژوند لیدلی دی خپل. موږ نه غواړو چې زموږ راتلونکی نسل الله دې بس کړي ټول.